ګرځیدل. خلک به ویل چې څوک دې ځنګل ته ولاړ شي بیرته نه راګرځي. یوه ورځ یو ضرور ځوان چې نوم یې ندیم و پرېکړه وکړه چې دې ځنګل ته داخل شي. خلک یې ډېر ویرول خو ندیم ویل زه د الله په نوم ځم، هیڅ شی مې نشي نیولی. کله چې هغه ځنګل ته داخل شو ناچاپه یې ولیدل چې یو لوی مار د ونې نه راکښته شو او مخې ته یې ودرېد. د مار سترګې د اور غوندې سره وې. ندیم ورو شاته ولاړ خو هماغه وخت یې تر پښو لاندې لړمان ولیدل. ځنګل د ځناورو له غږونو ډک شو. شپه شوه او هر خوا غټې شادي ښکارېدلې. یوه روښانه رڼا ښکاره شوه او ټول ځناور وتښتېدل. سهار چې شو ندیم ولیدل چې د ځنګل له بلې غاړې وتلی دی. هغه پوه شو چې ضرورتیا او ایمان انسان له هر خطره ژغوري. له هغې ورځې وروسته خلک ویل ندیم باچا له خپلو لاس کسانو سره جنګل ته لاړ. د هغوی سره ټوپکونه هم وو ځکه ټول پوهېدل چې دا جنګل ډېر خطرناک دی. کله چې هغوی لږ مخکې ولاړل ناڅاپه یې ولیدل چې یو ډېر غټ او خطرناک مار د ونو ترمنځ راښکاره شو. مار دومره غټ و چې سترګې یې له ویرې ډکې وې او خوله یې خلاصه کړې وه. د لاس کسانو زړه وډار شو خو ندیم باچا په لوړ غږ ویل مه ویرېږئ، چمتو اوسئ. مار پر هغوی د برید هڅه وکړه خو هماغه وخت ندیم او د هغه کسانو پرله پسې ډزې وکړې. د ټوپکونو غږ ټول جنګل ولړزاوه. بالاخره غټ مار پر ځمکه ولوېد او مړ شو. کله چې خلکو دا ولیدل ټول ډېر خوشحال شو. هغوی الله ته شکر ادا کړو او پوه شو چې که یو ځای اتحاد او ضرورتیا وي نو هر خطر له منځه ځي. دا قصه نورو ملګرو سره شیر کړئ.